د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعري پیچلې ګڼي. ځینې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو پخپله رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه یې د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړي دي. سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشئ، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی. مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه. تاسو هم ستړي مشئ. تشکر، همیشه موږ ته موکره کړې ده. ویلي مې دي چې تاسې ناول لیکئ. تاسې خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث. تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟ خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلی. دا به چا هسې یو خیالي خبره درته کړې. ناول ارادې خو زما ډېرې جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي. نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې د هغه خاکه یعنې لیک ته نه یې راوستی، نو په دا رنګه خبرو باندې که زما له خولې هم ته اورېدلي، باور مه پرې کوه. ستاسو د شاعري چې ده دا پیچلې ګڼل کیږي او کره کتونکي ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي. اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لږه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي، نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعري چې ده دې ته ډېر خلک لفاظي وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه وي، بس خو خیال یې پیچلې وي، توري سره تاو کړي راتاو کړي وي. تاسو د دې نیوکې په اړه څه وایئ؟ خټک صاحب، د خپلې شاعري په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم چې پیچلې ده، کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده. خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده، پیچلی او غیر متعین هیت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي، که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کې ورته فلیوډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شیان راځي. نو ما خو په خپله خدای سته دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي. یعنی د هند سبک چې دی که نه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې په پښتو، فارسي، اردو، په دې ټولو د سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی. خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټکنیکه څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکې هغه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې دننه چې د معنا او د لفظونو تر مابین کوم جوړښت دی او د هغه ټکنیک دی که نه، دا ته هم پکار دی چې په نویو پیمانو وکتل شي. زه خو دا فکر کوم چې که زما شعر له هندي سبک سره تړل کېږي، نو دا به یو رنګ د هغه دننه که لږ ډېر امکان موجود هم دی که نه، دا شاید هغه راکم کړي. یعنې دا تاسې په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟ نو زه خو خپله دا ګمان لرم. دویمه خبره دا ده چې معنا څومره باید پیچلې وي او دغه، دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده. معنا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه که نه، او ستا تخلیقي توانایي چې ده که نه، هغه تحریک کې دننه، په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه، څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي، دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه په خپله شعر په یو دا رنګه زاویه تخلیق کوم هم او له هغه سره معامله هم داسې کوم. نو خلک بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ږدي. نو د شعر او ادب سره مو کله راسې مینه شوه فهیم صاحب؟ څومره وخت کېږي چې شعر لیکئ او څنګه مو دې طرف ته توجه واوښته؟ شعر لیکل بیخي له ماشوموالي څخه، خو چونکې په یو داسې چاپېریال کې مو ژوند کړی دی چې هم په کور کې، هم په محلت کې، هم په فضا کې شعر موجود و، د فوک په شکل کې هم، د ولسي ادبیاتو په شکل کې هم، او د رسمي ادبیاتو
د کلاسیک خصوصا دا په هغه حواله باندې هم نو شعر همیشه ځان ته را متوجه کړی یم او بیا یو وخت داسې راغی غالبا په اووم ټولګۍ کې چې دا مې زړه ومنله چې یاره پکار دی چې که ماته دا شی خوند راکوي نو ته راسه په ځان پرې وګوره چې شعر لیکلی سم که نه سم لیکلی او یو ماتو ګډ شعر مې ولیکئ ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګۍ کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی او له هغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی څخه راهنمایي اخیستې. فهیم صاحب د کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو، تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهئ بدلوئ را بدلوئ یې؟ یاره خټک صاحب حقیقت دا دی که نه چې څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې. کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پرېښوي که نه یعنې یو خو دا دی چې غالبا له دې د شل 23 کاله وسو چې زما هغه کتاب راغلی دی د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تېر شوي نو له دا سهولته څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تېر شوی هم نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړې تر دې ځایه پورې چې هغه شاید ستا په نظم باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي او لګیا یم شعر مې یو مخ پرېښی هم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی. زده کړې مو چېرته کړي دي فهیم صاحب په کومو ادارو کې په کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړي دي او اوس څه کار کوئ په څه بوخت یې؟ خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم هلته مې زده کړې کړي دي ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې او بیا کویټ ته تللی یم له کویټې سره م بیا هلته ماسټري کړې ده د هغه پس بیا ظاهره ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي دي 3-4 ځایه پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې په انګلستان کې هم په امریکا کې هم د لږ مودې دپاره خو بس ژوند مې بنیادي دانشګاه پاتې شوې ده او له هغه نه مې زده کړه کړې ده که دا درته ووایم غلطه به نه وي. په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوئ یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول دې ته په ښه سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د NGO والا لیکوالان دي. دا تاسو چېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ؟ خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر قسم خزنده موجوده دی نو سړی به د چا جواب کوي نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم په دې کې مې چورت نه دی ولی چې خلک دې ته څنګه ګوري البته دا چې مطلب خپل ضمیر او خپل ایمان چې دی که نه هغه ته جواب دی پاتې شوی یم او د هغه مطابق مې دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم که نه چې زه خو چونکې له د NGO کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی ما دا کوشش کړی دی چې دا کم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم د پرمختګ سره یې وتړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډیولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته له هغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړي نو دا کار ما ته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پښتو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نوره نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنې 30-40 کاله پرې تېر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان انلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده؟ خټک صاحب دا خبره د مشرقي ادبیاتو په حواله باندې تر ډېره دلته هم د اردو او د نورې سیمه ییزې ژبې چې دي د دې په حواله هم دا خبره کېږي چې بحث هلته په یورپ کې زوړ سي په غرب کې زوړ سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوی دلته راورسېږي نو ظاهره د پښتو هم له هغو څخه ماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې یو بله ستونزه دا ده که موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې
نه دي مرتب کړي. نن د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی. تر اوسه پورې ټولونې دي، یعنی هغه لکه په انګریزي کې چې ورته وایي مطلب ته د خواره واره مواد سره راټول کړه کنزرو یې کړه که نه، چې کوم هغه اعلیترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي، هم پیمانې پکې نوي راووځي، هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباسي، هغه کار نه دی سوی. او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته، خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول پکې قصوروار یو، ځکه چې د ډېر ما او ستا رنګه خلک دي چې د هغوی اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته، ادبیاتو ته، له هغه ځای استفاده کړې ده، او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل، یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلي حقیقتونه دي، د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي. او دا کار زما دا خیال دی چې په شخصي لحاظ به دومره نه کېږي لکه څومره چې د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي. د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنې یو کره کتونکی څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟ نه، د شاعري ظاهره ده د کره کتنې په اخوا باندې، خو شاعري بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وي که نه، یعنی چې ستا مجموعي ټولنه څومره علمي وي نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالته سره مخامخ وي چې هغه بنیادي خواندګي سي یا سواد سي، د هغه ستونزو ته مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهیر څخه پاتې وي، نو ظاهره ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه چې وي هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی که نه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلي دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي نو هغه شعر له یوه معیاره څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسوي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو. په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي، د دې په اړه څه وایي؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړي دي کله؟ لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله، یا موټپیزه لیکلې ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه لکه مثلا هایکو به واخلو، دا هم لیکلې ده چېرته؟ خټک صاحب نوې تجربې خو په کار دي، یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوې امکانات لټوي. ما دا دویم اړخ راخستی دی، خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډېر دا ضرورت وګڼم چې یاره په کار دی چې نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. له ما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خو زه داسې جز وقتي غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته، نو له هغه وجې څخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومیږي لکه غزل، بس ما په هغه کې طبع ازمایي کړې ده. خو زه د خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع هیئتونو ته توجه وکړم او ورسم، او تجربه کړي مې هم دي. دا نوي شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی، او دا زه چې د کومې سیمې نه یم د هغه فوک ډېر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر. څه وجه ده چې د دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې دی خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو؟ حالانکه اوس خو ډېر نوي صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري، خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچایي ده، دا ولې؟ خټک صاحب د ټولې ژبې چې کلاسیک بنیادي پر غزل باندې اډانه لري که نه، هغه د غزل له ګرفته نه دي وتلي، او د هغه شاید وجه دا وي چې غزل د دې مځکې هغه خپل اولاد دی، که زه دا درته ووایم
یعنی ځکه دا نه چې مطلب صرف پښتانه یا پښتو د دې سیمې په مجموع کې د تهذیبي او تاریخي ربط چې پاتې شوی دی په هغه کې د غزل پیدایشت او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني که زه دا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه دغسې نو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نشي فنا کولی نو بیا به هم موجوده وي بیا به هم موجوده وي بیا به هم موجوده وي ما وختي تاسو د ناول خبره وکړه نور نثر تاسو چېرته لیکلی دی لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدي مضمون دا شیان مو مخکې لیکلي دي که نه او که لیکلي مو دي نو چېرته چاپ شوي دي که نه دي چاپ شوي او که نه مو دي لیکلي نو ولې مو نه دي لیکلي خټک صاحب په ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوې درې افسانې مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور داسې نثري کار مې نه دی کړی او ممکن چې په دې کې هم ځینې رهنمایانې د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي چې یاره که په تا شعر کېږي نو بس و شعر ته توجه کوه نو په تا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې او د مرانې دا مه سره دغه کوه هغه سره دا وشو حقیقت خبر هم دا ده چې زما د ننه چې کوم یو ډېر ډیټیلډ افسانه نګار یا کیسه لیکونکی موجود و که نه هغه ژوند نه و کړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایي چې نه وای پرېښي ځکه چې ما سره د هغه زه دا ما د ګڼله اوس یې هم ګڼمه چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود و مواد را سره و او ما په کار وایي چې هغه شاته کړی مه وایه خو داسې ده که نه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګه دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن چې څه شیان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکړو که خدای کوم وایي چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیدارېږي یعنې که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپله هم لیکلو ته زړه کېږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کېږي هم که نه ادبي او که کېږي نو تاسو پکې ګډون کوئ نه زما خو بنیادی تربیت په ادبي ناستو پاستو کې شوی دی او زما زه تاسو په یقین یم ما تاسو ته اوس ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلایي په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیاباد کې کله کله د ګوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر رب نواز اسماعیل صاحب دارنګه مشران و حاجي میرزا خان پیڅې او غازی خان جاذب او بیا همزولي وو ډاکټر کومیل قزلباش او عارف تبسم او پایدین ګران او کاری جمعه ګل او مالک زیر دا ټول دا زموږ داسې ملګري اوسي دا مو هره ورځ زموږ ناسته ول او ادبي ناستې به کېدې ادبیات به څېړل کېدل تنقیدي نشستونه به کېدل او په تنقیدي نشستونو کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په هغه څخه دغه تنقید چې کوم بنیادي فن دی که نه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیکس په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کم چې موږ په کتابونو کې ویلی دی بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و که نه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سهیل جعفر و درویش خټک درویش درانی او نور ملګري همزولي خلیل باور دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مو هم لیکلی او ادبي هلو ځلو کې به هم مخته ولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته چې یو دوی ادبي دغه دي تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده پکې نو مګر دا دی ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسم او دا ملګري د احساس خټک نو دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلي دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی؟ ستاسو څه خیال دی؟ لکه چې وایي چې اوس به د مصنوعي ځیرکتیا چې ده، مصنوعي ذهانت، دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي، کیسه به هم لیکي. نو بیا خو د لیکوالانو او په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه؟ نه زه دا نه ګڼم. شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي. دا ګوره که ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې ستا ته په کار کولو کې اساني درته پیدا کوي. او شعر چې دی که دا خو له دننه څخه یو ارج وي، دا خو له دننه څخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي چې لیک ومې لیکه. نو هغه استفاده چې ده یا د هغه کتارسس چې دی زما خیال نه دی چې په ای آی یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شیانو باندې کېږي. دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولی شي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولی هغه کې مرسته د سره وکړي، خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی. دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیاتو او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږېدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي. کم شي ته به موږ دا ویلی شي چې دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی شي چې دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړه شي. په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکې شاعر یې نو د شاعرۍ خبره به وکړو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟ بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کېږي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري چې څومره هغه په ترجیح کې دغومره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کیږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده. یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس دی که نه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي، هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري. بل سړی دی هغه کرونده کوي، هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري، هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دې ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپله د دې پوښتنې د دې جواب درک کول چې مطلب اهمیت موږ وایو څه ته. که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی. د پښتو کتابونه خو پخوا هم داسې خلکو په بیه ډېر نه اخیستل. اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزې رسنۍ چې راغلی نو نور هم خلک چې دی هغه بوخت شول که نه، په دې کې زیات بوخت وي، کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټې او تاوانونه څومره دي پښتو ادب ته؟ ځکه چې دې سره ډېرو خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبي فعالیتونه هم پې کېږي، ادبي پوسټونه کوي خلک، بیا په هغې باندې بحثونه کېږي، تذکرې پې کېږي، نیوکې پې کېږي، تنقید پې کېږي، داد ورکول کېږي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناست دي، په سوونو خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناست دي یا په یو غونډه کې ناست، نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟ خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده د هغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل ځکه چې وخت داسې اوسي مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفاده. نو چونکې کمپیوټر چې دی هغه څوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او ای آی او کمپیوټر او د دې دننه چې نور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وخت لیکئ؟ یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي، که نه چې کم وخت راغی بس هغه وخت یې ولیکئ، سمبال یې کئ. که ورک شي درنه سمبالول ډېر نه کوئ د شعرونو. کتاب مو چې ناوخته شوی دی داسې ښکاري چې ډېر یې سمبالوئ نه. او د شعر سمبالولو د محفوظولو طریقه مو څه ده؟ په ډایرۍ کې لیکئ، موبایل کې لیکئ، کمپیوټر کې لیکئ؟ یاره شعر خو زما دارنګه یي که نه چې ولاسې څومره ښه شعر دی که بد شعر دی خو بهرحال ډېر وخت رانه واخلي. مصره راسي کله کله داسې چې په زړه مصره برابر سم او هغه پوره سي. یعنی زه تا ته په یقین سره وایم چې مطلب داسې هم سوي دي چې لس کاله له مانه یوې غزل اخیستي. داسې نه چې هغه غزل پوره نه وي خو هغه اطمینان نه وي پوره سي برته زه خرابه کړم ګډې کړم بیا نور پکې ولیکم بیا یې خرابه کړم بیا یو وخت داسې راسي چې هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو کله کله داسې هم سوي دي چې 10-12 کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحلې کې اخیست او کله کله داسې هم سوي دي چې په 3-4 منټه کې ما پوره غزل لیکلی ده. نو بس دا خو د شعر اډانه لري چې کله د راځي او زه نه یم په خبر چې یا کیفیت څه وي یا ماحول څه وي خو چې راغلی عموما داسې چې تازه د راغله او که وخت نه که پیدا نه کښېنستلی نو بیا هغه زړه سي. خو بهرحال زه هغه ضایع کوم نه. هغه که یوه مصره هم پیدا کړمه هغه چېرته په یو کتاب کې ولیکم بیا چې پرې برابر سمه نو بیا یو موډ جوړ سي او هغه غزل تکمیل ته ورسي یا شعر تکمیل ته ورسي. زمونږ اورېدونکي به ستاسې نوې غزل اورېدل غواړي، زه یې هم اورېدل غواړم. نو رحیم صاحب که غزل راته ووایې او نوې غزل وي نو ډېر به ښه وي. خټک صاحب دا دغه پابندي چې ده ولګوله د نوې غزل نو دا یو آخري غزل ده چې ما لیکلې ده. زه نه پوهېږم ستا اورېدونکو ته به څومره اپیل وکړي خو له ما سره دا مرسته کوي چې هم به مې وار پرې تېر سي او هم به غزل درته ووایم. تا اورېدلې ده او ته یې په پس منظر هم خبر یې. زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دي او انشاءالله خوند به ترې واخلي. ارشاد. نو شعر داسې دی چې دوه ملنګان د یو شریک مسکي کمګویه معنا. واه. دوه ملنګان د یو شریک مسکي کمګویه معنا د دې تصویر تر شا لیده شي یوه لویه معنا. دوه ملنګان د یو شریک مسکي کمګویه معنا د دې تصویر تر شا لیده شي یوه لویه معنا. او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه. شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همې په تورو شخوند وها او همې ژویه معنا. ډېر علي دا بیا ووایه فهیم صاحب. شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همې په تورو شخوند وها او همې ژویه معنا. په نظرونو کې د لمس احساس له کومه راځي. په نظرونو کې د لمس احساس له کومه راځي. په بدنونو چا شیندلې د خودرویه معنا. په نظرونو کې د لمس احساس له کومه راځي. په بدنونو چا شیندلې د خودرویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو. ډېر ښه. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو. پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي له زویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو. پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي له زویه معنا. له پاسه راغی سور بلوڅ 55 په غاړه. له پاسه راغی سور بلوڅ 55 په غاړه. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا. د دې تصویر تر شا لیده سي یوه لویه معنا. په اردو کې خو تاسې د غالب نه زیات متاثره یې یعنې خوښېږي مو. په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې. په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده؟ او غالب خو مې ډېر خوښ دی. شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی. خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقعه دا ده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی. د رامان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس راکوي هم احساس راکوي او هم خوند ځینې اخلم. نو دا ټول مې خوښ دي. داسې یو تخصیص نه لرم. د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د رزق فهیم مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.